مراجعینو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د کندهار ولایت د احصایو معلوماتو ریاست اړوند مراجعینو ته د میوند بانک څانګه پرانیستل سوه. د احصایو معلوماتو ملي اداره وایي چې هیوادوالو ته د لا زیاته اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان او د احصایو معلوماتو ملي ادارې د مشرتابه د لارښوونې پر بنسټ د کندهار ولایت د احصایو معلوماتو ریاست او اسان خدمت مرکز مراجعینو ته د اسانتیا په موخه د میوند بانک څانګه پرانیستل سوه. په دې اړه جوړ سو مراسمو کې د کندهار ولایت د احصایو معلوماتو رئیس محترم مولوي سید نور احمد سعید، د کندهار ولایت میوند بانک مسؤل رحیم الله همکار او د احصایو معلوماتو ریاست ځینې کارکونکو ګډون کړی وو. د کندهار د احصایو معلوماتو رئیس محترم مولوي سید نور احمد سعید په یاده غونډه کې وویل چې د دې څانګې په پرانیستل کېدو سره هیوادوالو ته په خدمتونو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کیږي. د احصایو معلوماتو ملي ادارې خپلو مراجعینو ته د لا زیاته اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه له میوند بانک سره هوکړه لیک لاسلیک کړی چې له مخې یې میوند بانک مسؤلیت لري چې هیوادوالو ته د اسانتیاو او د الکترونیکي تذکرو زیږون کارت او د دې ادارې د نورو خدمتونو د عوایدو د راټولولو په موخه له دې ادارې سره په همغږۍ په ټول هیواد کې خپلې څانګې پراخې کړي.